قدرمن هیوادوالو السلام علیکم. هغه افغانان چې نوي راغلي دي او هغوی خپل کیسونه ورکوي، په خپل کیسونو کې تاسې څو شیانو ته باید ډېر زیات متوجه اوسئ. تر ټولو مهم درې مورده دي چې ستاسو په کیس کې کله چې تاسې راځئ اروپا ته، خصوصا یا کاناډا ته او یا هم استرالیا ته، په دې درې ځایونو کې کله چې تاسې راځئ خپل د پناهندګۍ کیس ورکوئ، اوله کې کوشش وکړئ که چیرې تاسې کورنۍ سره راځئ نو خپل میرمن یا خپل مور یا خپل خور هغه چې ستاسو سره ښځینه دي هغوی د کیس د رئیس په حیث تاسې معرفي کوئ، یعنی مین اپلیکنټ په حیث هغه څوک چې دوی پناهندګي ورکوي ستاسې د همدغه د کورنۍ غړي چې اوناسیه دي هغه ورته معرفي کوي، تر څو د دې اوناسیاو په اساس تاسې پوهیږئ چې په دغه هیوادونو کې خصوصا په اروپا کې دوی ته د پناهندګۍ بدون د کوم عمده دلیل څخه هم دا چې د افغان ښځینه دي ورته د ډیر د قبولي چانس ډیر او هغې بیا کورنۍ سره قبلیږي. نو دا شی دا تاسو په نظر کې ولرئ. دویم موضوع، تاسې باید خپل پاسپورت تذکیره که هر څوک تاسو ته اطلاعات درکوي چې تاسې که چیرې دلته راغلی تاسې بیرته دوباره ډیپورټ کوي، تاسې خپل تذکیره او پاسپورت باید وش کوئ، خصوصا خپل پاسپورت. دا کار په هیڅ وجه ونه کوي. که چیرې تاسې خپل هویت د لاسه ورکوي ستاسې قبولي بیا دلته ډېر زیات ستونزمن کیږي او داسې ځوانان زه پیژنم چې تر 15 کلو 12 کلو 12 کلونه پورې بیچارهګان بې سرنوشته دي تر اوسه او دوی ته همدا وایي چې تاسې خپل هویت ثابت کړئ. اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی او هلته ترې پاسپورت غواړي. نو تاسې په دې خطر کې ونه ولېږئ. دا د کمپ د وکیلانو موضوع په خوا کې دی. تاسې باید خپل تذکیره او پاسپورت ولرئ. درېیمه موضوع چې تر ټول زیات مهم دی هغه ستاسو په کیس کې دروغ ویل دي. ډیر اضافي معلومات چې هغه دروغ دي، مستند نه دي، تاسې هغې نه لطفا جلوګیري وکړئ. هغه موضوع تاسې مه شریک کوئ. که چیرې دغسې اطلاعات ورکوئ چې هغه بیا تاسې وروسته نشي ثابتولی، باوجود د دې نه چې تاسو د قبولي چانس زیات دي، تاسې څه کېږئ منفي کېږئ. ځکه یو څوک چې تاسې نه تحقیق کوي او په دغسې پیشرفته هیوادونو کې، نو تاسې په دې فکر مه کېږئ چې هغوی به نه پوهېږي. په هره موضوع باندې پوهېږي، هغوی روانشناسي جنایي باندې پوهېږي، هغوی د تاسې سره چې دغه انټرویو کې ستاسې په روحي او رواني حالت څخه دا درته تشخیصوي او دا چې تاسې دروغ وایي. د مثال په ډول یو نفر راځي وایي زه په اردوی ملي کې مې 10 کاله کار وکړ او ستا سن څو کاله دی؟ وایي د ما سن والا اوس 23 کاله دی. ښه 23 ته 15 تنه لرې که 18 کلنۍ نه وروسته مخکې تاسې څوک په 12 کلنۍ کې اردوی ملي ته نیسي چې تا 10 کاله کار کړی، یا دوی راځي وایي چې موږ په نظام کې 15 کاله خدمت